د هغې نه بعد دا یو رور سوال کړی دی چې یو سړی دی د چا نه قرض مال واغستو او کله چې دا وخت پوره شو نو د هغه څومره قرض چې د اخیستی و د هغې نه وله زیات ورکو واپس د چا نه چې قرض اخیستی و هغه ته دا غوښتنه نه وه کړې نه پکې دا شرط تړلی شوی خو دې کس چې کله قرض واپس کوو نو زیاتې پیسې ورسره واپس ورکړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې وینا دلاسې چې ان خیارکم احسنکم قضاء په تاسو کې ښه خلک هغه دي چې کله قرضه واپس ورکوي نو په ښایسته طریقې سره ورکوي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی نو دا کار د ده صحیح دی که نه الجواب چې کله دا فایده او منفعت شرط نه په قرض کې او دا خبره تیشوده نه او تړلی شوي نه او حیله نه لکه بعض خلک حیلې کوي یو قسمه کوي سود خو لارې وله بدلی را بدلی چې د سود دا نوم را باندې روانه شي نو که چېرته حیله پکې نه او دا خبره د دوی په منځ کې اتفاقي نه او نه پکې دا شرط تړلی شوی او دغه کس راولګي واپس پیسو ورکولو کې دله ورسره یو هدیه ورکړي یا زیاتې پیسې وله ورکړي نو دا خو مستحب طریقه ده په دې خو ته ثواب میلاویږي ځکه چې دقه حدیث ته کوم چې ذکر شو په دې سوال کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تاسو کې غوره انسان هغه دی چې کله د چا قرض واپس کوي نو په ښایسته طریقې سره واپس کوي او په ښایسته طریقې سره قرض واپس کول هغه دی چې ته په ټیم ورکړي هدیه وله ورکړي دعا د هغه دپاره وکړي صفت وله وکړي یعنې قدر یې وکړي عزت یې وکړي دا ټول پکې دنده راځي خو دا هر څه په دې شرط چې دا پکې شرط نه وي دا خبره تړلی شوي نه وي ځکه که داسې تړلی شوي یا پکې شرط وي یا هیلې نه بیا خو سود دی لکه اوس یو سړی چاله قرض ورکوي چې دا قرض واله 500 روپۍ ماله به دا راکوي ورسره به د خپل دوکان نه یو د خوشبو یو شیشه به ماله راکړي څه وخیال ولې سود کې راځي شرط دا خبره پکې وتړل دا پیسې واله خو چې کومه ورځ دې راکولې نو روټۍ به راله وکړي زه به هلته درشم ستاسو کور کې به روټۍ وخورو بیا به ماله زما پیسې راکړي دا ناروا دي خو که چېرته دې پیسې ورکولو وخت راغی او هغه ته ټلیفون وکړو چې راشه روټۍ به یو ځای وخورو او روټۍ به وخورئ او نورې کرامې وکړي او هدیه وله ورکړي نو دې کې بیا څه حرج نشتی بلکې دا کار د ثواب دی ځکه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې عمل وکړو